زمون ډیر زیات ورونه دوستان مسلمانان هغوی په خارج کې کارونه کوي او ډیر سخت کارونه کوي. هغوی له موږ نه دا پوښتنه کوي چې موږ روژې سره څه چل وکړو. ګورئ قدرمنو دوستانو، روژه دا یو ډیر لوی فرصت ده. پخوانیو مسلمانانو به شپږ میاشتې د دې لپاره انتظار کو او د الله نه به غوښتل چې ای الله اللهم بلغنا رمضان، ای الله رمضان ته مو ورسوه. رمضان موسم ډیر قیمتي موسم د دوستانو، ډیر له اهمیت نه ډک موسم ده، ځکه الله جل جلاله په دې میاشت کې د رحمت دروازې خلاصوي. په دې میاشت کې الله جل جلاله قرآن نازل کړی ده. په دې میاشت کې د جنت دروازې خلاصې دي. ډیر لوی مهم فرصت ده. اول خو د الله جل جلاله شکر وباسه چې تا باندې رمضان راوست په خپل ژوند کې. اوس که چېرته تا سخت کار کوو، کوشش وکړه چې په دې سخت کار کې ته څه ناڅه ساعتونه راکم کړي. یعنې که ته چېرته اوس په ورځ کې 10 ساعته کار کې، کوشش وکړه د خپل مدیر سره د خپل مشر سره خبره وکړه چې زه به په ورځ کې 15 ساعته کار کوم، 6 ساعته به زه کار وکړم. ورته زما روژه ده، زمونږ د عبادت میاشت ده، نو زه به دا کار لږ راکم کړم، د هغه سره صلاح وکړه. صحیح شوه؟ اول دا شو. ته څه وکړه؟ یعنې کاري ساعتونه دې لږ راکم کړه. دوهم دا ده که چېرته ته کوم سخت کار کوې، کوشش وکړه په هغه دفتر کې، هغه کارخانه کې چې ته کار کوې، هلته به حتما داسې یو نفر وي چې د هغه کار به لږ اسانه وي. له هغه سره دا خپل کار څنګه که دا بدل کړه. هغه ته ووایه خیر د یوه میاشت ته زما کار ته راشه، زه به ستا کار ته درشم، خیر د پیسې به لږ کمې واخلم که څه خبره ده. صحیح شوه؟ دا کار دې څنګه که ورسره بدل یې کړه. درېیمه طریقه دوستانو هغه دا ده چې ته په دې جي کې یو څه ناڅه تخفیف په دې طریقه باندې راولي چې دا خپل کار دی د شپې طرف ته شیفت کړي. صحیح شوه؟ د شپې طرف ته تغییر کړي، بدلون ورکړي. اوس چې ته د ورځې له طرفه کار کوي، د خپل مدیر سره د خپل مشر سره خبرو وکړه چې زه به د شپې راځم. شپې هسې هم ماشاءالله نن سبا اوږدې دي، نو ته په ځای د دې چې د ورځې کار وکړې، د ورځې خوب کوه او د شپې طرف ته څه کوه، د شپې له طرفه بیا کار کوه. نو انشاءالله روژه به په ډېره ښه طریقه باندې په تا باندې تېره شي. فرض که دا ټول کارونه ناکام شو، مشر در سره موافقه ونه کړه چې ستا په کار کې تخفیف راولي، مشر در سره موافقه ونه کړه، څوک پیدا نه شو چې تا سره کار تبدیل کړي، همدارنګه تا ونه شو کولی چې دا خپل کار د شپې طرف ته واړی، بیا به ته څه کوې؟ بیا تا ته پکار دی چې ته رخصت واخلې. ته مجبور یې چې یوه میاشت مکمل رخصت واخلې. ته رخصت واخله او ورته ووایه که معاش هم نه راکوئ، د معاش په قصه کې دی نه یم، ځکه زما د عبادت میاشت ده او الله جل جلاله دا روژه په ما باندې فرض کړې ده. زه داسې نشم کولی چې د دنیا په خاطر باندې زه څه پرېږدم، خپل عبادت او دین پرېږدم. ځکه دوستانو قدرمنو دا ډېر مهم فرصت ده او دا قسم ده کیدی شي ستا په ژوند کې بیا تکرار نشي. ډېر د اهمیت نه د ارزښت نه ډک فرصت ده. نو که چېرته هغه رخصت درته درکړه ډېره ښه ده، یوه میاشت آرام وکړه، الله جل جلاله به انشاءالله ښه حلال رزق په پراخه پیمانه باندې درکوي. ځکه څوک چې د الله لپاره یو کار پرېږدي، الله نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله به له هغه نه ورته ښه بدله ورکړي. نو په دې باندې باور لرم چې تا ته به الله له دغه نه زیات رزق درکوي او په ښه طریقه به یې درکوي. خو فرض که مدیر درته وویل چې دا یو کار هم زه درسره نه منم، رخصت هم نه درکوم، نو بیا کوشش وکړه چې مخکې له دې نه چې روژه راشي بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړه، دا کار پرېږده، بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړه چې په هغه ځای کې هم ته څه وکولی شي، هم دین راونیسي او هم دنیا راونیسي. یعنی یو بیلنس قایم کړي، یو موازنه، یو تنظیم منظم کړي. داسې یو کار پیدا کړه چې هلته تا نه ده نه دین پاتې شي او نه دنیا در نه پاتې شي. ځکه زموږ ستاسو لپاره اول دین مهم ده، بیا دنیا هم مهمه ده. داسې خو نشو کولی چې د دین راونیسو دنیا مکمله پرېږدو، یا دنیا راونیسو دین پرېږدو. دا دواړه داسې ځای پیدا کړه چې هلته ته دواړه څنګه کې موازنه او بیلنس قایم وساتلی شي. داسې یو ځای کې انشاءالله کار پیدا کړه. فرض که داسې یو ځای هم پیدا نه شو، رخصتي هم پیدا نه شو، بیا به څه کوې؟ بالکل دا ټولې دروازې په تا باندې بندې شوې، هېڅ بله لاره نه وه. نو ته داسې کوه چې هره شپه مجبور یې چې هره شپه پیشلمی وکړي، پیشلمی، او په دې د روژې نیت به هم کوي چې زه سبا ته روژه نیسم. د ورځې کار کوه، د ورځې کار کوه، که نانبایي کې که بل ځای کې څومره سخت کار کوه. خو که چېرته روژه د باندې سخته شوه، ته په اندازه د ضرورت څه وکړه، روژه دې وخوره. دا په هغه صورت کې ګوره چې ټول هغه
حالات په تا باندې تیر شو خو بیا هم هیڅ فرصت او چانس تا پیدا نه کړ. روژه دې وخوره په اندازه د ضرورت یې وخوره، یو څه وچیکه یو څه وخوره، فقط چې ته هغه ستا تنده او لوږه ته ختمه شي. بیا به ته داسې نه کوې چې شروع کړي چې زه اوس خو مې هسې روژه ماته کړه. نه، دا مقدسه میاشت ده، ډېره بزرګه میاشت ده. دلته به ته داسې نه کوې چې شروع کړي، بلکې هماغه چې څومره باندې ستا کفایت کېده هموغره وخوره، بیا نوره روژه تر اخره پورې ورسوه، تر بېګا پورې. سبا ته به هم دغه رقم کوې تر اخره پورې. بیا چې کله ان شاء الله الله جل جلاله درته فرصت درکړي، په لنډو ورځو کې به د دې روژو قضایي راوړي، او لازم هم نه ده چې ټول پیوسته مسلسل راوړي، بلکې جدا جدا هم د دې روژو قضایي راوړلی شي. الله جل جلاله دې زموږ سره حلال رزق په پراخه پیمانه باندې درته نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله. که چیرې تاسو غواړئ همداسې ګټورې ویډیوګانې نور هم وګورئ، زموږ فیسبوک پاڼه فالو او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او رښتیا په ټیک ټاک او انسټاګرام کې هم زموږ ملتیا وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ ښایسته لیکنې ولولئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ.